بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کالی یم. ناظرین، عوامي مسایل پروګرام کې زه راغلی یم ډاګی ته. ډاګی 2 چې کومه وي سي ده، د دې چې کوم مسایل دي، د دې چې کوم محرومیانې دي، نن سبا چې کوم سیاسي صورتحال دی د دې باره کې، او زمونږ د دې پروګرام یو ډېر مهذب شخصیت د خپل حلقې دپاره ډېر زیات سوشل کارونه هم کړي دي، او د دې د خپل د نیکه پلار چې دی هغه د خدمات او هغه جذبه چې دا تسلسل یې پکې سلسل دی، او د دې خپل حلقې دپاره د دې عوامو دپاره چې دې شپه ورځ ولاړې راځي چې ملاقات وکړو. سردار بهادر صاحب پی ټی آی سره د دې تعلق دی مکمل معلومات یې نغواړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. هرکلی وو تاسو ته، قدرمن شئ. تھینک یو سو مچ. سردار بهادر صاحب لږ غونې خپل سیاسي بیک ګراوند لږ زموږ د ناظرین ته بیان کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول لومړی خو ستاسو ډېره شکریا ادا کوم، ستاسو د چینل ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو دلته راغی، قیمتي ټیم مو وویستو او زموږ نه د کلي زموږ د خلکو د عوامو دپاره زموږ نه مطلب دی سوالات کوئ، بیا هغوی ته مطلب دی هغه شی تاسو مخکې کوئ، هغه مطلب د کیمرې د سترګې په نظر باندې خلکو له هغه ټول هر څه راځي. سیاسي بیکګراوند خو دا دی چې زما ترم په سیاست کې جنت ګل نوم یې الله دې وبخي، اوس مړ شو. زما ماما تامې تره کېدو اطلس خان نوم یې ناظم و، د علاقې خلک ډېر ښه پېژني، ډېر ښه سړی، الله دې والله ټول مشران وبخي. بیا زما ترو بل فضل ماسټر نوم یې هم مطلب دی په سیاست کې ناظم تېر شوی و، چیرمین و، او بیا هغوی د الله وبخي درې واړه اوس نشته دی. بیا د دې قوم د کلي خلکو د خپله په دوبۍ کې ومه، نو بیا دی چې راغم نو دی وی چې یاره موږ د مطلب دی څوک شته دی نه، موږ ته مطلب دی د خدمتو ضرورت دی، د یو مشر ضرورت دی. نو بیا ما خپله دوبۍ چې کوم پروګرام ما کینسل کو د الیکشن دوران کې، او د خدمت ته مطلب دی د خلکو خدمت دپاره راووتو چې هغې ته د ما خپله ما اړو، خو ما چې وکته نو د خپل یو زمیندار سړی یم او د ما د خپل کلي باندې نظر واچولو، نو د ما په دې کلي کې داسې پروګرام جوړ شوی لکه شکر دی. نن زه په دې شکر وباسم. د ما مطلب دی کمزوري د هر سړي غریبي ده، حالات داسې مهنګۍ دونه زور سره چلیږي، خو د ما کلي کې لکه داسې مشران ډېر شته، شکر دی نور مشران هم په دې کلي کې ډېر موجود وو، خو اوس حاضر وخت داسې یو مشر نه وګیني چې یاره په کلي کې داسې یو دسه وشي یا داسې یو پروګرام وشي، او یو سړی مطلب دا دی خلک شته دی، خو هغه ذمواري خپل ټینشن په خپل سر نه علي. بلکل جي مخکې کېدل او هغه تکړه تکړه خلک شته، ما نه تکړه خلک په دې کلي کې شته دی، خو لکه بس دا توفیق دا به الله را کړی دی راته، نو ما یو جذبه راکې راغه چې یاره مطلب دی خلک لکه هغه مشر دا څوک نشه چې ورشي. الحمدلله د ما ډېر ټایم مطلب دی کولو وي د خلکو دپاره، کلي د مسایلو دپاره، د خپل هېڅ دغه هم پکې نشته، نو د هغې دپاره مخکې شي. نو شکر دی خلک ما هغومره عزت راکوي، او نیت مو خپل اراده مو دا ده چې د کلي هر رنګه مسله راځي، نو انشاءالله د هغې دپاره مونږ ولاړ یو، ورته مخنیوی به کوو انشاءالله. انشاءالله چې کوم ځای کې د مسایلو خبرې چې نو موږ بالترتیب خبره کوو، نو ستاسو په دې وي سي کې چې د روډونو سټرکچر څنګه دی؟ یا روډونه خو شکر دی زموږ چې کله نه خټک صاحب مطلب دی په دې علاقه باندې راغلی، نو روډونه مطلب دی ښه برابر روان دي، ښه کار یې وکړو. داسې که نورې مسلې دي نو موږ ته زموږ د علاقې دپاره خاص کر زموږ د دې کلي دپاره خټک صاحب یا د هغوی زوی اسحاق خټک صاحب دی پوره مطلب دی موږ سره مرسته کوي، پوره مطلب زموږ تاوان کوي زموږ د کلي دپاره. که ذاتي کارونه نه کوي، خو اجتماعي کارونه چې کوم کوي نو هغه ملی برابر روان دي، شکر دی کېږي. تاسو لکه مطمئن یې پر یاره مونږ د هغوی د کارونو نه مونږ بالکل مطمئن یو، خوشحاله یو ترې نه، ځکه چې دا کله نه مطلب دی دی راغلي د هغې کې دې کې نور حکومتونه هم راغله، خو په دې کلي کې بله پارټي یا بل حکومت داسې راغلی نو هغوی دا دغه دعوه نشي کولی، یعنې چې په دې کلي کې دا کار مونږ کړی دی. 15 سال 17 سال مخکې زه دلته راغلم، ډېر خراب جی زه لږ ډېر کمزور یم، او نن شکر دی د الله شکر دی، او ډېر فرق راغلی، کارونه ډېر هغه نه ډېر خوشحال یو، کارونه ډېر ښه میدار روان دي، شکر دی. د تعلیم په بابت سره راته ووایي سردار بهادر صاحب چې یاره ستاسو دلته کې د تعلیم صورتحال څنګه دی، سکولونه وغیره؟
یاره تعلیم خو شکر دی دا خټک صاحب راته مطلب دا های سکول هم دغه کو دا پرایمري مطلب دی جوړ کو اوس د سکولونو تنظیم خو برابر دی خو موږ ته بیا هغه ته موږ ته وې چې یاره موږ ته یو داسې یو ځای راکړئ دغه شګو مالت دی بره زموږ د کلي سر ته دغلته کې سکولونه نشته هغه ماشومان ټول دلته راځي نو اکثر اوس رش ډېر شو په لاره ماشومان راځي اکسیډنټ هم کېږي ګاډي هم ځي نو تکلیف یې ورته غټه نو موږ دغه درخواست کړی دی او بیا مطلب موږ ته د کیمرې په سترګه باندې ستاسو په دغه باندې د اواز موږ هغوی ته رسو چې یاره موږ ته دغلته دغه شګو مالت کې موږ ته سکول دغه وکړي نو ډېره ښه وی او کړی هم ده انشاءالله راته ویلي چې جوړوي نو یا په راسه ځمکه د لګیا یې څه خلک ورکوي نو انشاءالله چې دغه کار راته کوي انشاءالله بیا هم موږ په دې د کیمرې په دغه هغوی ته ووایو چې یاره موږ ته دغه سکول دغلته کې جوړ شي د تعلیم دپاره ٹھیک جی الله رب العزت وکړي جی انشاءالله صورتحال سردار بادر صاحب دلته څنګه دی لوډ شیډینګ مخکې څنګه دی لوډ شیډینګ خو مخکې چې کله د پی ټي آی حکومت نو ډېر نو لوډ شیډینګ نو خو چې کله نه د پی ټي آی د حکومت د وفاق او بجلی چې اکثر د بجلی وفاق سره د وفاق سره چې کله نه مله وفاق سره د وفاق حکومت راغلی د نو د مونږه کلی کې لوډ شیډینګ اوس ډېر زیاتی نو خلک پریشان او د ګیس دغه دپاره بجلی دپاره پریشانی زیاته شوې ده مخکې لوډ شیډینګ نو خو چې وفاق کله نه بدل شوی نو په ډاګۍ باندې د بجلی ډېر زیات لوډ شیډینګ دی ټرانسفارمر وغیره خراب شي سردار بادر صاحب څوک ریسپانس کوي تاسو ته یاره زموږ کلي کې شته دی ټرانسفارمر خراب شي نو بیا هغې دپاره مشران شته چې هغه لګوله کوي او د هره محله کې مطلب داسې مشري چې هغوی پوره بیا مطلب زموږ مشران په دې شي کې تکړه دي بیا ځان رسوي که زه ناظم یم یا بل ناظم وي نو هغه ته هم ضرورت نه خو چې په مالت کې داسې یو مشر وي نو هغوی مطلب چې مخکې شي نو بیا مخکې موږ سره دغه ښه کوي که خیري ٹھیک شو جی بالکل صحیح ده د ګیس په بابت سره راته وایي چې دلته ګیس صورتحال څنګه دی یاره ګیس خو مخکې حالات خراب خو چې کله خټک صاحب وزیر اعلی دور نو موږ ته دا ګریډ ګیس چې کوم دا بل ځای راغلی خو زموږ د کلي څه مشران دي فریدګل حاجي نومې اکبر حسین دی ګل ولي حاجي صاحب او دوی په ناظمۍ کې نو موږ ته دلته خپل یو ګریډ ولګولو چې هغې نه مطلب دی موږ ډېر متاثر او ډېر ترنه خوشحاله یو خټک صاحب نه چې هغه موږ ته ګیس کلي ته شکر دی برابر د څه کورونه داسې شته چې هغوی ته مخکې پیپونه اچولې شوي دي نو هغې باندې ډېر وخت شو چې ته بل حکومت کې نو هغه زنګ خوړلي دي په هغې باندې اوس کار روان دی ځای په ځای اوس هم نن هم کلي کار روان دی ځای په ځای مطلب هغې کار جاري دی انشاءالله ګیس هم ډېر ښه سیسټم دی ګیس هم که خیري صحیح زبردست خبره جی د صحت په بابت سره راته وایي چې څه ډسپنسري بي ایچ یو وغیره دلته شته دی یاره به د صحت بابره سره دا به ووایم چې هغه دغه کار خراب دی لږه د صحت مسله ډېره زیاته ده موږ سره په بو هسپتال دی کلي کې مطلب دی نشته موږ کلي کې دلته زناور هسپتال دپاره هم ویلي چې کلي کې زناور د خلک د میدار دي ټول زناور دلته ډېر زیات دي نو بیا دوی ته ډېر تکلیف وي بیا کله یو ځای ته ځي یو ډاکټر راولي 500 ستن ورته ووایي 15,000 ترې نه والي کمزوري خلک دی څاروي هم چې پته نه څه ستن ورته ووایي څه نه خو لکه هغه خو د هغوی هغه نیت او د هغوی هغه شی دی خو موږ مطلب دی کوشش دا دی چې دلته زناور هسپتال جوړ کړو بل د صحت دلته کې حالات خراب دی موږ د حکومت نه دا خواست کوو چې یاره موږ دلته د ډاګۍ دپاره سپیشلي لوی کلی دی چې دې دپاره موږ دپاره څه دغه وکړي نو ډېره ښه وي ډېره خبره د نکاسۍ صورتحال څنګه دی نکاسۍ هم زموږ کلي کې ډېر ښه سیسټم دی او خپلې نالۍ ورکړي دي غټې نالۍ جوړې کړي دي نکاسۍ او ډېر ښکلې انداز خو صرف د منشیاتو باره کې مطلب موږ ګیله کوو د حکومت نه چې یاره په دې باندې لکه دښمني کو زه یو سړي ته ورشم او هغه ته ووایم چې یاره ګیندا چرس یا پوډر نو زما خو دا خو یو ما سره مطلب دښمني ما سره سټارټ شي حکومت چې کله اکشن اخلي نو حکومت سره څوک دښمني نشي کولی نو موږ په دې باندې تاڼې ته مې ویلي ډي سي پي صاحب ته مې ویل دلته شاه احمد خان سچو دی هغه له هم ویلي ای پکې خپل کردار ادا کوي حنیف خان سچو دی دی ته مطلب دی پکې موږ سره پوره تعاون کوي خو کلي کې منشیاتو دونه کار خراب دی چې دا کم چې دي دا خو دي خو موږ سره روان مستقبل غم دی که چېرې دا دې مخنیوي ونه شو نو دا به حالات به ډېر زیات خراب شي نن که په کلي کې لس دي نو کیدای شي کال لا دې نه کي کال پس مطلب یې پکې سلي نو مونږ چې څومره د مونږ خپل وس کېدو مونږ ورپسې تلي مو دلته چا که خرڅول ای پسې هم تلي وو لکه په خپل سر مو دښمني شته په خپل سر مو هغه شي پسې تلي وو تاڼې ته هم تلي وو دغه هم تلي وو لکه مونږ خپل پوره کوشش کوو خو لکه مونږ حکومت نه دا درخواست دی چې مونږ سره په دې باندې مطلب دا پوره اکشن والي په شي باندې چې دې کلک مخنیوي وکړي ناظرین د سردار بادر صاحب ډېره ښکلې خبره وکړه چې یاره لکه مسله زموږ څه ده زموږ مسله دا ده اوس ما ته پته وي چې یاره زما په محله کې منشیات څو خرڅوي چې ما ته پته ده نو ظاهره خبره ده تاڼې کې خو ایس ایچ او ډي ایس پي دي خو که راشي یو عام کس نه آف د ریکارډ تپوس آف د ریکارډ مطلب سیول کپړو کې راشي مونږ هغه میډیا والا خبرې دي نو خولې نه مو هماغسې وځي
او بهرحال سیول کپړو کې راشي تپوسو کې هغې به ورته هم ښیي چېرې دا کس دی دغه اوس که فرض کړه ما نه تپوسو کې چې څوک دی نو بیا خو به زه ځان سره ټوپک تماچم ګرځوم او سردار بهادر صاحب چې کومه خبره وکړه چې یاره حکومت سره نه کېږي نو دا ډېره ښکلې خبره ده حکومت خپل ترو باندې که د دې بندش راوستل غواړي نو د دې بندش کولو والا چې کوم دي هغه مضبوط دي او هغې سره بیا لکه دا خلک نشي ټکراوی دي نو هغې بهتر طریقه دا ده چې خپل حکومت داسې ریسیپي جوړه کړي چې دا خرڅولو والا دا ایثار کړي او بیا هغه مین کلپریټس چې کوم دي هغه ایثار کړي نو هغې سره به دا منشیات چې دی دا بند شي زه ستاسو شکریه ادا کوم چې دومره ښکلې ایشو چې دا تاسو ریز کړه د سرکاري وړو باره کې لږ راته ووایئ چې یاره ستاسو په دې ویسي کې سرکاري وړه ښه دې ګزاره کوي یاره وړه خو دا به مونږ وو چې رزق واده خو الله کړې ده خو مونږ د خټک صاحب خاص کر د هغه د زوی سا خټک صاحب یا هغه سره کوم زموږ پولکر پرسن دی آفتاب خانه مونږ شکریه ادا کوو چې زموږ کلي ته مطلب دی وړه راځي خو کلی ډېر زیات لوی دی نو او ټول دا غریب کلی دی زمیندار خلک دی کمزوري دي نو وړه راځي خو بیا مونږ هغوی ته مطلب دا ورکوو که د وړه مونږ ته کوټه زیاته شوه نو د کلي د غریبانانو دپاره په دې وخت باندې د حالات هم داسې غنم هم نشته موسم د غنمو نه نو دا به د خلکو سره یو ثواب هم ثواب په نیت هم او یو ښېګړه به د حکومت د خلکو سره د وړو حالات خراب دي اصل کې ګراني شوه او مهنګۍ ډېره زیاته ده نو خلک ټول مزدورکاره خلک ته سپورټ کولی نه شي که چېرې دلته وړه رام شي او بورۍ اخلي نو یو خو بورۍ د شتو نه نه بورۍ متمن شو بل د بورۍ لپاره هغوی دیاړي ملی ماته کړي نو دیاړي خوا لاړه شي او دلته کې ملی بورۍ په هغه شکل یوسي او بورۍ دا نه بورۍ 10 کیلو بورۍ دي چې نن یوسي نو هر کور کې مطلب دی شپږ فیملی دي هغه شی نه رسي نو مونږ بلکل نو مونږ د حکومت نه دا درخواست کوو چې دا کوټه مونږ ته زیاته شي نو مننه وایي ډېره ښکلې خبره ده د صفه اوبو دلته څه ټیوبویل وغیره یا څه دغه شته ټیوبویلونه هم شکر دی شته دی او دلته خو د اوبو سیسټم ډېر برابر دی صفه اوبو دا ډېره ښکلې خبره سردار بهادر صاحب تاسو چونکې پی ټي آی سره تعلق ساتي یو سیاسي تپوس هم تاسو نه وکړو چې یاره د صوبې کې ستاسو په دې سیاسي منظرنامې باندې څه نظریه ده چې حالات چې روان دي نو صوبۍ خو مونږ خو صفا خبره کوم ما خو تعالی مخکې مونږ زمیندار خو چې کله خټک صاحب وزیر اعلی نو که په تیر الیکشن کې نو که د هغه وفاق کې نه مو تش دلته وزیر اعلی نو د صوبې حالات ډېر زیات خو ډېر خو هره محکمه کې مطلب دی د هغې د کرپشن مخنیوی کېدو خلکو له انصاف میلاوېدو خو اوس مطلب دی د حکومت نه مطلب دی د صوبۍ حکومت نه مونږ په دې شي باندې لږ ګیلهمن یو چې هغه شی کم چې مخکې د ده په دور کې وزیر اعلی دی او هغه شی روان نو که هغه روان وی نن به د صوبه ډېره ښکلې وه خو چونکې هغه مطلب دی هغه وزیر اعلی ختم شو دی نه هغه وفاق دغه ته لاړو وزیر دفاع شو هغه ته نو هغه مطلب دی د صوبې نه کټ شو دغه ته وفاق ته لاړو نو هغه شی د مونږ بیا نیمګړی پاتې شو شی بیا خراب شو ټیک جی څه ګورې را روان الیکشن د چا دی انشاءالله چې څه طریقې سره د ملک د اله ګله ده او څرنګه کارونه مطلب د مونږ مشران وکړو نو بیا خو زیره ده چې یو سړی مطلب دا کار وکړي ته چاته ورشه خو خامخا به ستا دغه کوي نو د دې خلکو مرګتیا د دې خلکو مرسته د خلکو مطلب د پالنه د پی ټي آی حکومت خاص کر مطلب د مونږ د خټک صاحب دی چې کوم وکړو انشاءالله چې حکومت پر روان انشاءالله د پی ټي آی وي ټیک جی ډېره مننه سردار بهادر صاحب چې تاسو زموږ پروګرام عوامي مسایل ته ټایم ورکوئ قدرمن شي جی ډېره مننه ستاسو ډېره مننه ستاسو چینل ستاسو ډېره مننه ناظرین دا زموږ ګران قدر او خوږ ورور سردار بهادر صاحب یو شی ما لیدلی دی پرویز خټک صاحب واقعي عمر رسیده انسان دی عمر یې ډېر دی خو دی به چې دی اشنغرۍ کې فردوس کې کیسهخانې کې په دغه ځایونو کې به ګرځېدو په دکاندارانو باندې به ګرځېدو د ټیلو والا باندې به ګرځېدو په ریډو والا باندې به ګرځېدو دا زما خپل د لیدو کتو خبرې زه کومه ما میمون جان صاحب ونه لیدو چېرته برنډې نه بهر مې ونه لیدلو پکار دا وه چې یاره کم پرویز خټک صاحب چې څنګه هغه په دې عمر کې لکه هغه چې کومه خواري هغه کوله هغه دم کړی دی دویمه خبره دا ده ناظرین چونکې دا پروګرام تاسو ګورئ موږ ټول کې پی کې کې ګرځو د چې کله هم د پرویز خټک چې کوم دا احاطه ده که نه دا سرکل دی د دې ځي ترانې نظام دلته کارونه ډېر زیات شوي دي چې د ایریا نه بهر شي که نه سړی داسې فرق محسوسېږي لکه د اسلام آباد او د پنډۍ داسې فرق محسوسېږي ټیک د پی ټي آی کارونه په ټول صوبه کې کړي دي زه د دې هم اعتراف کوم
زموږ پېښور زه چونکې پېښور سره زما تعلق دی زه به د پېښور خبرو کوم چې یاره پرویز خټک په دور کې پېښور کې بلا ډېر کارونه شوي مردان خو د نوښار د ډېر زیات کارونه وکړه پهلني دور کې د نوښار له ډېر زیاته توجه ورکړې وه خو پېښور هم چې دی ډېر ښه کړی و خو اوس دا چې کوم حکومت دی د پی ټي آی دې کې خو الله پېښور ډېر رسته دی د دې چې فنډونه اوچت شوي دي نور ځایونو ته تللي دي او هغه چې کوم پوهېدو والا دي هغه به په دې خبره ښه پوهېږي پارټۍ کسان به هم ښه پوهېږي چې کوم ځای ته تللي دي نو فنډونه چې دی هغه د پېښور چې کوم خپل د جیب پیسې وي هغه هم چې دی د دې ځای نه تللي دي کوشش دا پکار دی چې د پارټي څومره عہدیداران دي هغه دا سوچو کې چې دا کم د پی ټي آی جنډې لاندې ودرېدل دي د دې دروندوالی به هله وي چې کله ډیلیور کړي چې څنګه پرویز خټک ډیلیور کړي دي اجازه غواړو ډېره مننه السلام علیکم